بسم الله الرحمن الرحیم. کوم ملګري چې د یوټیوب د تمنیل جوړولو باره کې معلومات غواړي نو هغوی دې راشي خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې د سرچ کې PIX پکس لاب دا ما سره اوس انسټایل دا به تاسو انسټایل کې به اوپن کړئ. دا به دغه رنګ شکل راوړي. دا نیو ټیکسټ چې کوم دی دا به ډیلیټ کړئ. بیا به دلته کې راشي تاسو تیمز له چې دې تیمز کلر چینج کوئ هغه به شي دلته دا کلر باندې به کلیک وکړئ. دې کې بیا مختلف کلرونه چې کوم استاد خوښي دې کې به د خپل خوښ یو سلیکټ کړئ. دا ټیک مارک نشان مو وهئ. بیا که پکې څو خپله لیکایي کول غواړي نو دې پلس باندې به کلیک وکړئ. دا ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا دا به اوپن کړئ. دا به ختم کړئ. څوک پکې څه لیکل غواړي اردو کې پښتو کې انګلیش کې هر څه لیکي. زه پکې به خپله لیکم خیبر موبایل TMG. د اوکې باندې به کلیک وکړئ. بیا به داسې راشئ دا تاویږي دی کنه. په دې لیکلو به کلیک وکړئ. دلته به راشئ د A له چې د M کلیک وکړو بیا به دې ډبل ټي سایز له راشئ. په دې به کلیک وکړئ. د دې نه 3 سایز کچېږي وغټېږي. دا سیزم راځي. ټیک شو. مونږ بس دا کوم نه کړی دا وشو. اوس د دې لیکلو کلر چینج کول غواړئ په دې لیکلو به کلیک وکړئ او را به شئ کلر له په دې کې به کلر ځان نه خوښ کړئ. دا ما بلیک په ور واچو. دا ټیک مارک به ووهئ. بیا به دا پلس نشان ووهئ. څوک به د یوټیوب نشان راچي څوک په فیسبوک راچي څوک په خپل تصویر راچي. دا ګیلري به ووهئ. ستاسو په ګیلري کې کوم تصویران هغه به تاسو ته راوړئ. زه به دا یوټیوب ور واچوم. د یوټیوب تصویر دی. دا ټیک مارک به ووهئ. دا به دلته کې راوړئ. ګوره که تاسو سره کله ځای کم وي نو دا کچېږي هم داسې داسې غټ وي ځای دا غټېږي داسې هم کېږي برم دي داسې هم دي تاویږي. دا بس موږ به دغه ځای ودرو. بیا به دلته کې به دې پلس کلیک وکړئ چې څه شی رالي لیکل کوئ یا ګیلري نه سره به دغه پلس نشان کلیک کوئ. که ګیلري نه سره به د ګیلري کلیک کوئ. که لیکل کول غواړئ به د ټیکسټ کلیک کوئ. دا اوس بل یو تصویر راغلی. په دې فیسبوک ما کلیک وکړ. په دې کې تاسو هر قسم شي وراچوئ. د خپل تصویر په وراچوئ نور په وراچوئ بدل به تاسو وراچولی شئ. اوس که دا تاسو د یوټیوب دپاره جوړوئ نو د هغې لپاره ځان نه سایز دی. په دې ایمیج سایز باندې به کلیک وکړئ. په دې کسټم باندې به کلیک وکړئ. دا د یوټیوب تمنیل لپاره دا به ووهئ او اوکې به کوئ. دا کچ شو. زه اول په غټ سایز کې ما دا جوړاو اوس ما کچ کړو. نهایت دا به کچ کړي. دا کچېږي څومره تاسو جوړوئ دا کچېږي غټېږي. دا غټ هم جوړېږي ورکوټ هم جوړېږي. څنګه ستاسو ضرورت وي هغسې جوړ کړئ. بقایا په دې کې نور هم ډېر طریقې کېږي. کلرونه چینج کوئ لیکل غټوئ واړه کوئ. په دې کې نور هم ډېرې طریقې دا ټول آپشن د دې لپاره دي. دا مختصر مې تاسو سره ویډیو وکړه. انشاءالله آینده لپاره راتلونکي ویډیو کې نور معلومات هغه به تاسو درکوم. او په دې باندې به کلیک وکړئ. سیو AS ایمیج دا به ووهئ او په دې سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ. دا به ستاسو په خپله ګیلري کې سیو شي.